له کوچنیو فکرونو او کوچنیو خلکو سره اصلا لوی کارونه نشي ترسره کولی. که چیرې موږ دغه ګراف ته وګورو، له کوچنیو خلکو او کوچنیو فکرونو سره زحمت ایستل بیانوي. کوچني فکرونه په حقیقت کې د هغه تیږو په څیر دي چې په یو بالون پسې نښتي وي او هغه بالون کله چې پورته ځي هغه ښکته طرف ته راکش کوي او بالاخره د بالون لوری تغییروي. یا د هغه تیږو په څیر دي کله چې موږ حرکت کوو او زموږ په پښو پورې نښتي وي. ځکه کوچني فکرونه او کوچني خلک په خپل کوچني زندان کې راګیر وي او دوی هم غواړي تاسو په همغه زندان کې بندي کړي. یعنې ستاسو لوی موخې، ستاسو لوی هدفونه چې کوم دي په کاروبار کې، په شخصي ژوند کې، دوی ذهن او همدارنګه ظرفیت یې کوچنی وي. په داسې ټیمونو کې او په داسې خلکو باندې اصلا حساب مه کوئ، ځکه چې دوی په خپله کوچنۍ نړۍ کې راګیر وي. هغه وخت تاسو کولی شئ چې له کوچنیو ټیمونو سره پرمختګ وکړئ، د کوچنیو فکر خلکو سره پرمختګ وکړئ چې د نوح علیه السلام عمر ولرئ یا د ایوب علیه السلام صبر ولرئ.